إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله رب العالمین چې کوم عبادتونه زموږ استاسو لپاره مقرر کړي دي، د هر عبادت لپاره بعض شرایط شته دي، بعض ارکان دي، بعض په هغې کې آداب وي، سنتونه پکې وي. نو هر عبادت لپاره دغسې شرایط موجود دي. دعا مثلا بیانوله موضوع د دعا وه، او خاص کر پر رمضان کې الله رب العالمین دعاګانې قبلوي. د دې وجې نه دا موضوع موږ مهمه وګڼله چې په دې رمضان کې دا تشریح شي او د هغې شروط سلبي او دارنګه شروط ثبوتي دا بیان شي. نن به انشاءالله بعض شرطونه د دعا چې په هغې سره دعا قبلیږي او دارنګه بعضې هغه اسباب هم بیان شي چې په کوم اسباب سره دعا ښه قبلیږي. ډېر کله ته یو انسان دا خبره کوي چې ما دعا وغوښتله دعا قبوله نه شوه، وجه دا وي چې په هغې کې شرطونه نه وي موجود. دغه آیت کریمه چې ما ولوستلو، په دې آیت کریمه کې دغه سوال راځي. الله سبحانه وتعالی فرمایلي اجیب دعوة الداع اذا دعان، زه قبلوم دعا د دعا کوونکي کله چې هغه زما نه دعا وغواړي. نو سوال دا راځي چې ډېر کله ته موږ تاسو دعاګانې غوښتې وي او غواړو یې، لیکن هغه دعاګانې نه قبلیږي یا نه وي قبولې شوې. په دې آیت کې دا سوال راځي. جواب مفسرینو 3 جوابونه ذکر کړي دي، خو یو جواب په هغې جوابونو کې دا دی چې الله دعا قبلوي، خو لیکن په شرطونو سره چې انسان د دعا شرطونه هغه ادا کړي وي، بیا به الله دعا قبلوي. بعضې شرطونه د هغې نه دا دي. یو شرطونه 2 قسمه دي. یو هغه شرطونه دي چې هغه ته سلبي وایي، یعنی دا شان به پکې نه وي. دویم هغه شرطونه دي چې هغه ثبوتي دي، یعنی دا شرطونه به پکې موجود وي. یو د هغه شرایطو نه چې دعا مانع ګرځېږي، دعا نه قبلیږي، هغه دا دی چې انسان خوراک حرام وي، څښاک حرام وي، لباس حرام وي. مسلم کې روایت راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي وی ذکر رجلا، یو سړی نبی علیه الصلاة والسلام یاد کو، اشعث اغبر یمد یدیه، وی چې په هغې باندې ګرد و خاک دا پې باندې پرېوتلي وي، سر ویښتان یې ببر وي. یمد یدیه، الله رب العالمین ته لاسونه اوچت کړي وي. یا رب یا رب یا رب دا دعاګانې غواړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ملبسه حرام ومشربه حرام ومأكله حرام، دا لباس د حرام نه وي، خوراک د حرام نه وي، او څښاک د حرام نه وي. انا یستجاب له، دا به څنګه قبولوالی وشي؟ کله چې د انسان په خېټه کې حرام پراته وي، د سود مال پکې پروت وي، د خیانت او د غدر او د غصب او د غلا د رشوت دا شیونه پکې پراته وي، نو څنګه به دا دعا قبوله شي؟
زموږ جامعه کې دغه صفات څومره ډېر د ډېر انسانانو کې دا شته. د ډېر انسانانو مالونه دا حرام دي. د چا په یوې طریقې سره حرام پکې راغلی وي، د چا په بلې طریقې سره حرام پکې راغلی وي. قاضیان د نور خلک دي، رئیسان دغه رشوتونه خوري. رشوت د حرام شی دی، اخر د لاړه دعا او لمونځ نه قبلېږي. دارنګه نور کسان دغسې دي چې په مال کې حرام راغلی وي، میراث یې نه وي ورکړی خویندو ته، حرام یې په خېټه کې پراته دي، دعا یې نه قبلېږي. لس ورې نه چې سل ورې د دعاګانې وکړي، دعاګانې الله نه قبلوي. دارنګه بل سړي په مال کې حرام د وجې د سود نه راغلی، سود کاروبار کوي، د بل په بلې طریقې سره حرام پکې راغلی وي، خېټې ته چې حرام لاړله، الله رب العالمین عبادات دعاګانې نه قبلوي. نو د دې وجې نه رسول الله فرمایي انا یستجاب له، څنګه به دعا قبوله شي. نو یو شرط دا دی چې انسان به حلال خوري، د حرامو نه به ځان ساتي. دارنګه څښاک به د حلالو نه وي، لباسونه دا به د حلالو نه وي، بیا به د دغه انسان دعا قبلېږي. بل شرط دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی سیکون فی امتی قوم یعتدون فی الطهور والدعاء. رسول الله فرمایي زما په امت کې به زر ده چې زما په امت کې به داسې یو قوم وي یعتدون چې هغوی به تجاوز کوي، یعنی د حد نه به په دعا کې ور اوړي. دارنګه په چا کې؟ په دعا کې او په طهور او په طهارت کې، په اوداسه کې، په غسل کې، په طهارت، په دې شیونو کې د حد نه به اوړي. نو کله چې په دعا کې د حد نه واوړي، دغه دعا هم الله نه قبلوي. ډېر کله د انسان دعا کوي لیکن دعا یې نه قبلېږي. وجه دا ده چې د په د خپله دعا کې تجاوز کړی دی، د حد نه تېروتل کړي دي. تجاوز مطلب څه دی؟ تجاوز مطلب دا دی چې دغسې شی وغواړي چې هغه عادتا محال وي، ناممکن وي. یو انسان مثلا په ځوانۍ کې د الله رب العالمین نه بچی غواړي او واده یې نه دی کړی، یا الله ماته بچی راکړه، دا اوس محال دی. دا نه چې الله یې نشي ورکولی، د الله د عادت کریمه نه خلاف کار دی. تاسو وګورئ آدم علیه السلام ته بیبي الله ورکړه، د آدم علیه السلام د کڼې پوښتنې ورته پیدا کړه، الله کولی شي، خو لیکن عادت دی الله رب العالمین په دې باندې جایري نه دی. دارنګه تجاوز په دعا کې دا دی چې یو انسان بوډا شي، په بوډاوالي کې د الله رب العالمین نه ځواني غواړي، الله ما بیرته ځوانۍ ته واپس کړي، ما ته ځواني راکړې. دا اعتدا او تجاوز دی، دا هم الله نه قبلوي. دارنګه بل اعتدا او تجاوز دا دی چې په دعا کې چغې وهي، یا رب یا رب، غټې غټې اوږدې اوږدې چغې وهي. نه، الله رب العالمین نږدې دی. دغه آیت کریمه چې ما ولوستلو په دې کې هم دغه مطلب ده. یهودیانو سوال کړی و، شان نزول کې دوه درې شان نزولونه دي. یا یهودیانو سوال کړی و چې ته وایې چې الله رب العالمین په اسمانونو کې دی او دومره مسافه ده د ځمکې او ته اسمانه، نو الله رب العالمین خو لرې دی، نو موږ چغې ورته وکړو څنګه؟ یا دارنګه باڼچانو سوال کړی دی چې الله رب العالمین ته چغې وکړو که نه په ورو باندې آواز ورته وکړو، الله دا آیتونه نازل کړي. یعنی الله رب العالمین ته به انسان چغې نه وهي، په ډېر آرام باندې به ورته آواز کوي، په ورو باندې. ځکه الله فرمایل فإني قریب، زه نږدې یم په اعتبار د علم سره. الله نږدې دی، دعا قبلوي. من حبل الورید، الله فرمایي زه تاسو د حبل الورید نه، د مرۍ د رګونو نه تاسو ته نږدې یم. نو یعتدونه مطلب دا شوله چې په دعا کې چغې وهي. نه، په دعا کې چې چغې ولې د دعا د باطله کړه الله رب العالمین نه قبلوي. دغسې نور صورتونه هم د هم شته دي، لکه یو انسان په دعا کې وایي یا خدایا، ای خدایا دا شی راکړه، ای خدایا، یا خدای نمی چیز بده. دا خدای لفظ استعمالول په دعا کې د تعدی او تجاوز دی، ځکه خدای لفظ د الله رب العالمین اسم نه دی، د غیر ته چغې وهل دي. الله رب العالمین د دعا نه قبلوي. نه، اسماء حسنا د الله رب العالمین یاد کړه، په هغې باندې به الله رب العالمین تا ته د دعا قبلوي. زموږ د اکثر مسلمانانو
دغه الفاظ استعمالول وي په دعاګانو کې، یا خدایا یا خدایا، دا هم تجاوز دی په دعا کې. بل شرط دعا دا ده چې انسان به د ګناهونو نه لرې اوسېږي، ګناهونه به نه کوي. کله چې انسان ګناه کوي او ډېر ګناهګار وي، ډېر په ګناهونو کې ورنوتلی وي، نو الله رب العالمین دعاګانې به نه قبلې وي. دا بل شرط دعاګانو دی. بل شرط دعا دا دی چې انسان کې به طاعت موجود وي، طاعت او فرمانبرداري. په دې آیت کریمه کې هم دغه شرط الله ذکر کړی دی، اذا دعاني فلیستجیبوا لي، هغوی د زما قبولوالی وکړي. فلیستجیبوا لي د دې مطلب دا دی چې دوی د زما طاعت وکړي. چې څومره په انسان کې د الله رب العالمین طاعت خبره منل ډېر وي، نو دومره الله رب العالمین دعاګانې قبلې وي. چې څومره انسان ګناهګار وي، دعا یې الله نه قبلې وي. نه، چې څومره انسان تقوادار وي، د الله خبره مني، الله رب العالمین دعا ښه قبلې وي. دارنګه بل شرط دا دی اعتراف بالذنب. انسان به په خپل ګناه باندې اعتراف کوي. اعتراف یعنی اقرار به کوي په خپل ګناه باندې. لکه دا په یو حدیث کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی یو مسلمان دعا نه ده کړې په شان ته د دعا د چا؟ د ذنون علیه السلام، د یونس علیه السلام واقعه تیره خطبه کې موږ بیان کړې وه، مګر الله رب العالمین دعا قبلوي. ذنون علیه السلام کومه دعا کړې وه؟ مخکې جمعه کې موږ ذکر کړل، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. په خپل جرم باندې اقرار کول، اعتراف کول، اقرار کول، دا سبب د چا دی؟ دا سبب د اجابت د دعا دی چې الله رب العالمین دغه انسان دعا قبلوي. دارنګه بل شرط د دعا دا دی چې انسان به په اخلاص سره دعا کوي، د زړه د اخلاص نه دا دعا به کوي. بل شرط دا دی په دعاګانو کې چې خپل مسکنت، فقر، محتاجي دا به الله ته سره ظاهره کوي. دا شرط به پکې موجود وي. یعنی ډېر کله ته انسان د الله رب العالمین نه څیزونه غواړي، په د خپل زړه کې، په د خپل ظاهر باندې هغه مسکنت او فقر، محتاجي دا نه ښکاره کوي، ځان یې سم مغروره نیولی وي. نه، کله چې انسان دعا کوي ځان به ډېر عاجزه ونیسي. تاسو وګورئ په د دنیا په شیونو کې چې کله یو انسان یو سوالګر راشي چاته او سوال کوي، څومره په عاجزۍ سره ورته ودرېږي، خیر د کاکا، دا خوله داسې ورته ورانه کړي، دا شکل داسې ورته وران کړي، او دا ځان داسې ورته ذلیله کړي. نو چې موږ او تاسو د الله نه دعا غواړو، باید موږ الله ته د خوله ورانه کړو، د شکل ورته وران کړو، د خپل بدن ورته ذلیله کړو. نو په هغه صورت کې به الله رب العالمین زموږ او ستاسو دعاګانې قبلوي. دا نه چې داس د مغروریت په حالت کې انسان ناست. دا به انشاءالله بیا وروسته ذکر کو په آداب د دعا کې، په بله خطبه کې آداب د دعا چې څنګه به الله ته سړی کیني په دعا کې. نو کیناستل په ډېر عاجزۍ سره او په د خپلو کیناستلو کې اظهار د عجز او د فقر، اظهار د تواضع، اظهار د محتاجۍ، دا باید په موږ کې ښکاره شي. نو بیا الله رب العالمین دعا د انسان قبلوي. بل شرط د دعا دا ده چې انسان به عجله نه کوي. عجله ډېر کله ته یو انسان دعاګانې غواړي، لیکن په دې دعاګانو کې عجله کوي. عجلې مطلب دا دی چې موږ تاسو چې نن دعا وغوښتله، بس مازدیګر ته یا په مغې ساعت باندې یا په سبا باندې نتیجه غواړو چې ولې زما دعا قبوله نه شوله. نه، عجله به انسان په دعا کې نه کوي. الله رب العالمین دعاګانې قبلوي. یو حدیث کې راځي، نبی علیه السلام فرمای وی د بنده دعا قبلېږي کله چې په هغې کې قطیعة الرحم دا سوال نه وي کړی او یا ګناه نه وي غوښتې، یو د دریو څیزونو الله رب العالمین یې ورکوي. څنګه یې ورکوي؟
رسول الله فرمایي چې یا الله رب العالمین دته د دې اجر ورکړي د دعا دام قبل اول شوله دعا اجر الله سبحانه وتعالى ورته ورکړي. دوهم یا الله رب العالمین د دنا په مثل د دغه دعا وختلو الله رب العالمین مصیبت لري نه لري کړی. انسان خبر نه وي د دعا په سبب سره چې د کوم شی غوښتي وي د هغه په سبب سره الله مصیبت لري نه لري کې دام دعا قبل دل شو. او کله کله الله رب العالمین دعا قبول کړي لیکن ورسته قبول شي. تاسو وګورئ ابراهیم علیه السلام دعا وکړله کله چې بیت الله جوړ کړه په هغه آیاتونو کې د ابراهیم علیه السلام څلور دعاګانې ذکر شوي دي. څلور دعاګانې. نو یوه دعا یې چا دپاره کړې وه؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رالېږل کېدو دپاره. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو دغه دعا یې کړې وه. لیکن دا دعا کله قبوله شوله؟ مفسرین ذکر کوي 2000 کاله وروسته دا قبوله شوې. قبول شي لیکن اثر یې وروسته را ظاهر شي. نو موږ تاسو به دا نه وایي چې زما دعا قبوله نه شوه. نه، انسان د عجله نه کوي، خپلې دعا ته د دوام ورکړي. دعاګانې د عبادت ته یا اجرونه به الله انسان ته ورکړي، یا به مصیبت لري کړي، یا به وروسته نتیجه راوځي. دا نه ده چې نن مې دعا وکړه او سبا زه غواړم چې نتیجه یې ووینم بس. دا عجله ده. انسان به عجله نه کوي په دعا کې. بل شرط د دعاګانو دا ده چې انسان کله دعا کوي نو دعا به په دې دعا کې به الحاح مبالغه دا به کوي. لکه حدیث کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا دعا احدکم کله چې یو کس تاسو نه دعا کوي فلا یقل دا شی دې نه وایي اللهم اغفر لي ان شئت یا الله رب العالمین ما ته بخښنه وکړې که ستا خوښه وي. او بیا پسې فرمایي ورزقني ان شئت ما ته روزي راکړه که ستا خوښه وي. ورحمني په ما باندې رحم وکړې که ستا خوښه وي. رسول الله فرمایي دغسې دعا مه کوئ که ستا خوښه وي بلکې وليعزم مسألته کلک سوال دی وکړي. کلک سوال دی وکړي یعنی په یقین سره دی وکړي سوال. او بل روایت کې راځي وليعزم او وليعظم الرغبة خپل رغبت په مینه په پورا مینه او په محبت سره د دعا وغواړي. په دې روایت کې به داسې راځي فإن الله لا يتعاظم عليه شيء فالله رب العالمین باندې یو شی نه ګرانیږي. په شان ته د انسانانو نه دی الله رب العالمین. یو شی چې غواړي کلک یې وغواړه، په یقین سره یې وغواړه او د خپل په پوره رغبت او مینې سره یې وغواړه. د دې یو مطلب دا دی چې الله رب العالمین نه همیشه دپاره دعا غواړه. بل دا دی د دې مطلب دا دی چې انسان د الله رب العالمین نه غټ غټ شی نه وغواړي او په دې دعا کې د کلکوالی وکړي چې خامخا الله ماته یې راکړې. داسې نه چې الله که ستا خوښه یې ماته یې راکړي. نه، کلکه دعا وغواړه یا الله خامخا یې راکړه، یا الله ضرور زه غواړم. نو کله چې انسان دغسې یقین ولري په یقین سره او کلک سوال وکړي الله رب العالمین یې قبلوي. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم بل حدیث کې راغلی رسول الله فرمایي وی تاسو چې کله د الله رب العالمین نه جنت غواړئ نو جنت الفردوس نه وغواړئ. په الله باندې څه سخت دی؟ دا د سړی نه وایي چې الله رب العالمین به د جنت ته مې ور داخل کړي. نه، داسې د انسان وایي چې الله رب العالمین جنت ته مې داخل کړي، یا الله په جنت کې مې جنت الفردوس ته داخل کړي. دا خپل رغبت دی، دا د پوره کلک کړي. په دنیا کې که انسان یو څیز غواړي داسې نه وایي چې الله رب العالمین ما ته یو 10,000 روپۍ راکړه. نه، کلک سوال وکړه یا الله یو 10,00,000 روپۍ راکړه. که ښځې انسان غواړي یوه ښځه نه، یا الله ما ته 4 ښځې راکړه. په الله باندې یو شی نه سختېږي. یا الله یو زوی نه بلکې 10 زمن راکړه.
هر شي چې انسان د الله نه غواړي که ډېر دی وغواړي په الله باندې یو شی نشي سختېدلی او په الله باندې څوک زور نشي کولی او الله هغه کار کوي چې کوم وغواړي. زموږ د انسان طبیعت چې دی دا داسې د شومتیا طبیعت په موږ باندې یو شی چې سخت شي نو الله رب العالمین موږ په ځان باندې قیاس کوو چې الله به هم دغسې وي. نعوذ بالله الله دغسې نه دی د انسان په شانت. هر شي چې انسان ته غواړي به ډېر شی نه د الله نه وغواړي. د دې وجې نه الحاح په دعا کې پکار دی، مبالغه په دعا کې، او دارنګه غټ شی نه د الله نه غوښتل پکار وي او ډېر شی نه د الله نه غوښتل پکار وي. دارنګه بل شی د دعا نه دا دی چې انسان به خپل دعا کې یقین لري چې الله رب العالمین قبلوي، یقین به لري. دا هم حدیث د مستدرک کې راځي کله چې انسان دعا کوي نو د خپل دعا کې به داسې یقین لري چې الله رب العالمین زما د دعا قبلوي. د دې وجه نه یو بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې الله رب العالمین فرمایلی دي انا عند ظن عبدي بي، زه د خپل بنده سره د بنده په ګمان باندې چلن کوم. که انسان دا یقین ولرلو چې الله دعا قبلوي نو الله یې قبلوي. او بل شرط دا دی چې انسان کله دعا کوي نو په حالت د دعا کې باید انسان غافل نه وي. واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ. مستدرک کې دا حدیث راغلی دی الله رب العالمین وی هغه دعا د هغه زړه نه قبلوي چې هغه غافل وي لاه او مشغوله وي. ډېر کله ته موږ تاسو دعاګانې کوو لاس هم الله ته پورته کړي وي لیکن فکر هم په بل ځای کې چلیږي، مشغوله وي د انسان زړه په بل شي باندې. الله دې دغسې زړه نه دعا نه قبلوي. من قلب غافل لاهٍ. یو وخت یو مسجد کې دغه د ډېرو خلکو د جمع د لمانځه نه وروسته دعا په حیات اجتماعي سره د استجامې سره دعاګانې کوي. نو یو مسجد کې زه خپل اذکار مې کول په سنت طریقه باندې، په هغې کې د ملا دعا کوله. نو یو سړي لاس پورته کړي دي الله ته، ځکه دا عادتي دعاګانې د خلکو دي. لاس یې الله ته پورته کړي او ګوري ما ته چې ده اوس لاس څنګه نه دي پورته کړي. ما خپل ذکر اذکار کول نو ما ته دا حدیث رایاد شو چې د خلکو دعاګانې الله څنګه قبول کړي. لاس یې الله ته پورته کړي بلې خوا ته ګوري نو الله دې دغسې زړه دعا نه قبلوي. دارنګه مخکې ورځ کې زه مسجد ته داخل شولم، یو کس ته لاس پورته کړي هغې خوا ته یې کتل. نو ما دا وځي دعا آداب نه پېژني چې لاس دې الله ته پورته کړ نو په دې زړه باندې هم الله ته متوجه اوسېږه. نو چې کله انسان دغه په خوله باندې څه وایي او لاسونه الله ته پورته کړي په دې زړه باندې هم الله ته متوجه شي دغسې دعا الله بیا قبلوي. بل شرط دعا دا ده چې انسان په رخا په پراخۍ او په راحت کې د الله رب العالمین نه دعاګانې وغواړي. کله چې په ده باندې سختي راشي الله رب العالمین به دعا قبلوي. لکه دا حدیث د ترمذي کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ومن سره ان يستجيب له الدعاء في الكرب والشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء. ویچاله چې دا شی خوشاله کوي چې د دعا د قبول شي په شدائد او مصیبتونو او سختیاو کې د دعا قبول شي فليكثر الدعاء هغه د زیات دعاګانې په راحت او په اختیا کې وغواړي. یعنی که موږ تاسو غواړو چې زموږ دعاګانې د قبول شي اوس به موږ تاسو باندې راحت دی، نه حالت د مصیبت دی او نه حالت د مرض دی. اوس دا مازدیګر چې شي ماښام چې شي دعاګانو ته باید موږ ولګېږو، دعاګانې د الله نه وغواړو. نو بیا چې کله په موږ باندې مصیبت راشي الله دې نه راولي او بیا دارنګه موږ مریضان شو په هغه وخت کې که موږ دعا غواړو نو بیا به ښه قبلېږي. چې انسان د راحت په حال کې دی دعاګانې ډېرې غواړي
نو چې کله د مصیبت وخت ور باندې راشي او دعا غواړي د مصیبت په وخت کې الله یې قبلوي. او دا چې انسان پر راحت وخت کې د الله باغی وي الله ته نه متوجه کیږي او چې کله مصیبت ور باندې راشي بیا دعاګانو ته اړم شي او دې دعاګانې کوي بیا الله دعا نه قبلوي. اکثره به قبول شي اکثره نه قبلوي الله رب العالمین دغه خلکو دعاګانې. د دې وجه نه یو بل روایت کې مرضی وی ته ځان الله رب العالمین ته ورو پیژنه په وخت د چا کې د راحت کې یعرفک فی شدت الله بتا په حالت د سختیا کې و پیژني دعاګانې به قبول کړي. دا یو سبب دی د ښه قبلېدلو د دعا چې انسان په حالت د راحت او د خوشحالتیا کې اختر په انسان باندې راغی د جمعې ورځ ور باندې راغله د واده ورځ ور باندې راغله نورې دغسې ښې ورځې ور باندې راغلې د صحت او د راحت او د آرام او د پراختیا ورځې دي په دې کې موږ تاسو باید ډېرې دعاګانې وغواړو. نو دا به سبب کېږي دپاره د هغه ورځې چې کله انسان باندې مصیبتونه او تکالیف او شدائد ور باندې راشي نو په هغه ورځ کې الله رب العالمین به د دغه انسان دعا قبلوي. بل شرط د دعاګانو نه دا ده چې کله الله رب العالمین ته انسان لاس پورته کړي دعاګانې غواړي نو د الله رب العالمین اسماء الحسنا دا الله رب العالمین ته واسطه کول وسیله ګرځول دا سبب د قبلېدو د دعا ده. ډېر کله ته یو انسان دعا کوي لیکن په دعا کې د الله رب العالمین نومونه نه وي واسطه کړي الله صفات وسیله په چا سره نیول په نیکو اعمالو سره وسیله نیول. لکه تیره خطبه کې موږ واقعه بیان کړه د درې کسانو الله رب العالمین ته خپل نیک اعمال واسطه کړل. نیک عمل واسطه کول دا شته وسیله چې دا د دوه قسمه ده یو شرعي یو غیر شرعي بدعي وسیله ده. بدعي وسیله دا ده د چا په حق او د چا په جا باندې وسیله نیول به حق فلان او بجاه فلان به حق نبیک او بجاه نبیک په دې باندې وسیله نیول دا بدعت دا په شرع کې ثابت نه دي. ان تر دې پورې چې احناف علما هم دا خبره لیکلې ده شامیم دا خبره لیکلې ده هدايه کتاب الکراهیت کې راخیستې ده او شامیم دا خبره ذکر کړې د امام ابو حنیفه رحمه الله په نسبت باندې دا وسیله نیول دا حرام دي. نو وسیله شته شرعي وسیله په څه باندې ده په خپل نیکو اعمال باندې انسان الله ته وسیله وګرځي خپل نیک اعمال او دارنګه د الله رب العالمین اسماء الحسنا صفاتونه الله ته واسطه کړی شي. ولله الاسماء الحسنى فادعوا بها د الله لپاره ښایسته نومونه دي ښایسته صفات دي په هغې باندې الله ته تاسو دعا وغواړئ واسطه یې کوي ورته وسیله یې ورته وګرځوئ. دا بل شرط د دعاګانو دی. بل شرط د دعاګانو دا دی چې انسان پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود ولولي او د الله رب العالمین حمد او ثنا ووایي دا هم یو ښکلی شرط دی. په دې باره کې یو حدیث کې راځي ترمذي روایت ده عبد الله بن مسعود فرمایي زه راغلم او رسول الله صلی الله علیه وسلم په لمانځه ودرېدل د رسول علیه الصلاة والسلام سره ابوبکر عمر ناست ما لمونځ وکړلو بیا شروع شولم دعا مې کوله نو په دې دعا کې مې په الله باندې ثنا وویله د الله صفتونه مې بیان کړه او د هغې نه وروسته مې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود وویلې او بیا مې دعا شروع کړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته وفرمیل سل تعته سوال کوه تا ته درکېدلی شي سوال کوه تا ته درکېدلی شي. نو دا حدیث په دې باندې دلیل ده چې کله انسان دعا کوي په دې دعا کې به د الله رب العالمین حمدونه او ثناګانې وایي بیا هر قسم ثناګانې سره ویلی شي. دغه دعا خطبه په مخکې چې ویلی کېږي د کوم ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا دا هم سره ویلی شي. اگر چې یو ملګری و زما یو عالم هغې نه ما یو ځل پوښتنه وکړه ما وی دا سړی ویلی شي حدیث کې چې راځي ثنا وینا نشي ویلی لیکن دا مسله بیا ما په کتاب کې وکتله دا هم سړی ویلی شي. نور دغسې حمد او ثنا د الله ویلی شي
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نور دغه ثناګانې د الله رب العالمین چې ولوستلی شي او د هغې نه وروسته په رسول الله باندې درود وویل شي. درود مختصر هم شته دی، اللهم صل وسلم علی نبینا محمد، دا هم سره ویلی شي، او هغه اوږد درود چې موږ په لمانځه کې وایو دا هم سره لوستلی شي. نو درود به سره ووایي، بیا به د الله رب العالمین نومونه او صفاتونه الله ته واسطه وګرځولی شي. بیا به دعا سره غواړي نو الله یې قبلوي. د دې وجې نه یو بل حدیث کې راځي، رسول الله د علي نه روایت دی، وی چې کله یوه دعا وغوښتلی شي او په رسول الله باندې درود پکې نه وي لوستلی شوی، وی د دعا په فضا کې ولاړه وي، هغه پورته نه خیږي. نو د دې وجې نه که زموږ دعاګانې پورته خیږي دا به په سبب د چا؟ د درود د رسول الله باندې به خیږي. نو پر رسول الله باندې درود لوستل او د الله حمدونه او ثناګانې ویل، نو دا سبب د پاره د اجابت د دعا دی او دا شرط د دعا دی. بغیر دغه شرط نه الله رب العالمین دعا د یو بنده نه قبلوي. د دې وجې نه ډېر انسانان دا سوال کوي چې زموږ دعاګانې نه قبلېږي. نو دغه شرطونه پکې نه موجود، کوم شرطونه چې نن موږ بیان کړو، په دغه شرطونه باندې چې کله دعا وشي الله رب العالمین قبلوي، یا به دعا قبول شي او یا به مصیبت لري شي یا به اجر وکړي، ټول قبلېدل شي. د دې وجې نه د دغه شرایطو اهتمام پکار دی، نورو ته ښودل پکار وي. زموږ اکثره مسلمانان د شرایطو نه خبر نه دي او دعاګانې کوي، او ډېر کسان بیا په موږ باندې اعتراض کوي، وی دا خلک دعا نه مني. سړی موږ دعا منو، خو لیکن موږ به دا خبره ته وکړو چې تا شرایط د دعا د پېژندلي دي، آیا شرایط د دعا پېژنې که نه پېژنې؟ موږ دعا منو. دعا چې څوک نه مني دا خو به الله نه مني، دا خو به د الله نه ځان لوی ګڼي. نه دعا شته په شریعت کې، خو دغه شرایط دي، په دغه شرایطو باندې نور دغسې آداب دی. دعا هغه ملحوظ په کتابونو کې، دارنګه انسان چې کله دعا کوي هغه آداب باید په ذهن کې ورسره ونیسي. دارنګه یو ښه سبب دی دعا د قبلېدلو لپاره دا هم د یو حدیث کې راځي، دعوة المسلم لأخيه بظهر الغیب، وی دعا د یو مسلمان د خپل ورور مسلمان د پاره بظهر الغیب، د هغې په پشیشه باندې، د هغې په غیاب کې دعا کول، مستجابة، دا دعا مقبوله ده، الله رب العالمین قبلوي. مستجابة. بیا حدیث کې راځي وی چې د سړي په سر باندې دعا کوونکي په سر باندې یو ملائک مقرر وي، هغه ودرېږي، وی کلما هر کله چې د بنده راولګېږي بل مسلمان ته دعا کوي، نو دغه ملائک ورته وایي چې آمین ولک بمثل، وی الله دې د دعا قبوله که او تا د پاره دې په شان ته د هغه وي چې کوم د مسلمان ورور د پاره غوښتل. نو د مسلمان ورور په غیاب کې دعا ښه قبلېږي د هغې دپاره. دا بیا ولې ښه قبلېږي؟ وجه دا ده چې په دې کې اخلاص دی، په دې کې ریا نشته ده، اخلاص پکې ده، نو دغه دعا هم ښه قبلېږي او د انسان دپاره هم قبلېږي، خپله د انسان دپاره. د هغې دپاره به انشاءالله چې قبوله شي، یا به امکان لري چې قبوله نه شي، خو د انسان د ځان دپاره ښه قبلېږي. وجه دا ده چې د ده دپاره ملائک دعا وکړه او د ملائکو دعا چې د هغه په نسبت سره انسان ته هغه ډېره قبلېږي. وجه دا ده چې په هغې کې هغه شروط ټول مکمل موجود وي په ملائکو کې. د دې وجې نه به سلفو صالحینو چې کله ځان ته دعا کوله، نو دغه دعا به د بل دپاره کوله، د بل دپاره به یې کوله په دې خاطر باندې چې زما دعا به هغې ته قبوله شي یا به قبوله نه شي، خو زما د ځان دپاره د دعا قبلېږي. دا هم ناشنا مسله ده. یعنې کله چې انسان د ځان دپاره یو شی غواړي، دا د بل دپاره وغواړي، الله به تا دپاره قبوله کړي. دا هم یو ښه سبب د اسبابو د قبلېدو د دعا نه دی. الله رب العالمین دې زموږ دعاګانې قبولې کړي. الله رب العالمین دې موږ ته توفیق د دعاګانو راکړي او الله رب العالمین دې بصیرت په دین باندې نصیب کړي. واقول قولي هذا استغفر الله لي